سلام میمونئ تمه ده چې تاسې به روغ جوړ او صحتمنده وئ. نن راځو 25م فصل ته. لومړی هم د لغاتو اړوند درس وایو. لومړی لغت دی اسوسییټ. اسوسییټ مل کېدل، ملتیا کول، ملګرتیا کول. انوایرمنټ. انوایرمنټ معنا چاپېریال. انوایرمنټ چاپېریال. فیکټوري. فیکټوري فابریکه. فیچر. فیچر ځانګړتیا. انسټنس. انسټنس مثال، بیلګه. انوالو. انوالو معنا شاملول. میډیسن. میډیسن معنا درمل. مکس. مکس مخلوط. موږ چې خپله هم ورته مکس وایو، ګډ. ارګنایز تنظیمول، برابرول. پیریود. پیریود وخت. پاپولیټ نفوس پیدا کېدل، ژوند کول یوه څخه کې. پروډیوس. پروډیوس تولیدول. رینج ساحه یا تعداد. ریکوګنایز پیژندل. ریګولر. ریګولر منظم، باقاعده. ساین نښه. ټیپ سر، لکه د بوتل سر شو، د قلم سر شو یا د لښتې سر شو. ټریډیشن کلتوري، رواجي. تراش چټلي. او واید معنا پراخه. نو اوس راځو کیسې ته. جوز فاوند د جوډنټ. صحیح ده. جو میډ د ورلډ ا بیټر پلیس. جو جوړ کړی و د نړۍ یو ښایسته ځای. He got the idea to do at school. He got the idea هغه ترلاسه کړی و دغه نظر to do چې ترسره کړي dot هغه at school په ښوونځي کې. He watched a video there. هغه هلته یوه ویډیو لیدلې وه. It was about a factory. دغه ویډیو د یوې فابریکې اړوند وه. This factory produced a lot of trash. هغه فابریکې ډېر زیاتې خځلې چټلۍ تولیدولې. And put it in a river. هغه به یوه سیند ته اچولې. The trash and water were a bad mix. اوبه او خځلې او چټلۍ ډېرې بدې سره مخلوط شوې وې. People populated the area by the river. People خلکو populated ژوند کولو the area هغه څخه کې by the river چې سیند سره نږدې وه. And drank its water او د هغې اوبه به یې څښلې. This made them sick. هغې علت دا و چې دوی به یې ناروغ کول. Many of them needed medicine. زیاترو درملو ته ضرورت لرلو. And made regular visit to doctors. او مسلسل به یې له ډاکټرانو سره لیدل کتل ځکه ناروغه کېدل به. But the video wasn't all bad news. خو د ویډیو تر ټولو یعنی ټول بد خبرونه هم نه لرل. It showed a ways to pick up trash. هغې دا ښودله چې دغه پورته کړي دغه خځلې. And why it is important to do this. ولې دغه کار مهم و چې دوی ترسره کړي، یعنې ولې باید خځلې پورې کړي. It said دغه ویل د ویډیو کې ویل people can خلق کولی شي make a difference چې جوړ کړي مختلف to their environment د دوی چاپېریال او محیط. The video is important features. دغه ویډیو ډېرې ښې ځانګړتیاوې لرلې، ډېرې مخې
ځانګړتیا په اساسنۍ میډ جو اسوسییټ جوړې کړلو چې مالتیا وکړي ټراش with hurting people د هغه خلکو سره چې د دغې خځلو د دغه چټلیو نه تاوان کې شوي وو او مشکل ورته جوړ شوی وو. One day یوه ورځ جو walked through a park یوه ورځ پارک کې دی روان و د پارک په کې د روانېدو په حال کې he recognized some of the problems د بعضې مشکل وپېژندل from the video د ویډیو نه. one instance یو مثال دی of this problem دغه مشکل was the trash هغه کثافات و in the pond په هغه ډنډ کې. it was full of plastic cups هغه ټول د پلاستیکي پیالو څخه ډک و دغه ډنډ. there was too much trash ډېرې زیاتې خځلې کثافات و. جو didn't want to hurt anyone هیڅ کله جو دا نه غوښتل چې خلکو ته تاوان ورسوي خلک زخمی کړي. he told his grandfather هغه خپل نیکه ته وویل about the park دغه پارک اړوند. his grandfather said د هغه نیکه ورته وویل you know ته پوهیږې it is a tradition چې دا یو کلتور دی in our family چې زموږ په کورنۍ کې to help people چې له خلکو سره کومک کوو. that's why we give food to poor people ولې موږ غریبو خلکو ته خوراک ورکوو. maybe you can help people by cleaning the park ته کولی شي چې کومک وکړي د دغه خلکو سره د پارک په پاکوالي کې. cleaning the park would involve hard work خو د پارک صفایي به سخت کار پکې شامل وي یعنی سخت کار به کوي. جو decided جو پریکړه وکړله to organize a group to help him چې یو ګروپ به ترتیب کړي تر څو له دوی سره کومک وکړي. he chose a wide area هغه پراخه ساحه انتخاب کړه of the park د پارک. it had the most trash چې دغې پارک دغه څخه ډېر زیات خځلې چټلۍ او کثافات لرل. he asked هغې وغوښتل his family د خپلې کورنۍ څخه and friends او له ملګرو څخه هم to come چې راشي پارک ته. one Saturday د هفتې په ورځ باندې he gave everyone ورې کړلو هر یو ته a sharp stick یوه تیره لښته. they wondered دوی لیواله why ولې. he said هغه وویل you use the stick steps تاسو د دغه لښتې سر استعمال کړئ to pick up trash تر څو هغه کثافات ورباندې راپورته کړئ. this make it easier دغه دی ډېر اسانه کولی شي. they worked for 6 weeks دوی د 6 اونیو لپاره مسلسل دغه کار وکړ یعنې لښتې تیرې څوکې برابرې کړې وې په کاغذ یا پلاستیک باندې به یې ننایستلې او بالاخره به یې بیا راپورته کوله. different people helped each team مختلف خلکو له each time هر وخت له دوی سره مرسته کوله. but جو was always there خو always جو به همیش هلته و in the period of time د وخت په مختلفو دورو کې. جو saw a range of result جو ولیدلو یو منظم نتیجه. there was no trash in the water نور په هلته په اوبو کې کثافات نه و. people could خلکو کولی شول swim in it چې هغه کې لامبو هم ووهي. جو وپوهېدو that was a good sign چې دا یوه ډېره ښه نښه وه. he was so happy دی ډېر خوشحاله و له دې څخه چې اوس په ډنډ کې خلک لامبلی هم شي او مشکل نه ورته جوړوي. because ځکه خوشحاله و he helped his environment هغه له خپل چاپریال سره مرسته کړې وه. نو تمه ده چې دغه سټوري تاسو زده شوي کوشش وکړئ له ځان سره یې څو واره تکرار کړئ او ښه یې زده کړئ. نور درته زه عیدالله محمدي د خدای په مني وایم ښه وخت ښې شېبې د الله په امان.